السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یو چینل مو هم د سره سبسکرایب کړی وي. په تیره ویډیو کې موږ په دې خبرې وکړې چې کله ته ډاکټر ته اکټیویټي وکړي نو تا هغه ځان ته معلومه کړي چې تا ته په څومره پرسنټیج کې دا اکټیویټي غورځېدلې ده. د هغې ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې شته، تاسو کتلی شئ. په دې ویډیو کې موږ په دې خبرې کوو چې کله ته ډاکټر سره خبره وکړې دومره پرسنټیج درکوم، ډاکټر میاشت بعد یا 2 میاشتې بعد تا ته ووایي چې ما دومره سیل کړی دی، اوس ما د خپل اکټیویټي راوړه. نو د هغې لپاره فارموله دا ده: اکټیویټي از ایکوال ټو سیل ملټیپلای بای پرسنټیج یا اکټیویټي مساوي کېږي سیل ضرب فیصدي. مثلا یو ډاکټر دی، هغه ته وویل چې 25% دې ورکول، هغه 6,000 سیل کړی دی. هغه ته ووایي چې ما ته خپل اکټیویټي راوړه. نو 6,000 ضرب 25 تقسیم په 100 باندې، لکه څنګه چې فارموله ده، دا راغلي 1500 د پرسنټیج. که ته پرسنټیج کې یقیني نه غلطېږي نو اول پرسنټیج ولیکه چې 25 دی تقسیم 100 کا. څه چې جواب راغی هغه ضرب کا سیل سره، نو ته سیل شوی دی 6,000. نو تا ته به د هغې پرسنټیج راوځي. یا که ته پوهېږي چې یاره 25 تقسیم په 100 څو کېږي، نو ډایرکټ یې وکړه 6,000 ضرب 0.25، نو هماغه جواب یې راځي. یو بل مثال ورکو، یو ډاکټر دی 90,000 سیل کړی او تا سره خبره کړې وه 15% کې، نو 0.15، ځکه چې ته پوهېږي چې 15 تقسیم 100 کېږي 0.15، نو 13.5 اکټیویټي راغله. یو بل ډاکټر یې 3.5 سیل کړی تا سره خبره کړې وه په 9% کې، که ته اوس دلته 0.9% ورکړې، تا په اصل کې 90% ورکړې ده چې 3,15,000 کېږي. اسانه طریقه او ښه طریقه دا ده چې ته به اول پرسنټیج دی تقسیم کړه په 100. 9% دی په 100 تقسیم کړه 0.09 راغی. څومره سیل یې چې کړی 3.5 لکه یې کړی دی، ته ورسره ضرب کړه نو راغلی 13,1500. یو بل ډاکټر دی، هغه کړی دی 45 لکه سیل یې کړی دی او تا سره خبره کړې وه 22%، نو 0.22، ځکه 22 تقسیم 100 کېږي 0.22، نو دا دی 9,90,000 د سیل راغی. ښه طریقه راځه بیا هم وایم، کوم پرسنټیج چې دی هغه اول په 100 تقسیم کوئ، بیا ضرب کوئ سیل سره، چې څومره سیل د هغه اکټیویټي کېږي تاسو ته راوځي. دغه فارموله ځان سره یاده ساتئ. په دې امید چې ویډیو مو خوښه شوي، ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نور ملګري هم چینل ته راوبلئ. هر چاته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.